لکه څنګه چې هر ورځ پای لري، همدغسې به یوه ورځ زما، ستاسو او د بل هر انسان ژوند هم پای ته ورسیږي. نو په ژوند کې مو هر وخت ځان له کبر او غرور څخه وساتئ. هر څومره چې کولی شئ هغومره زیاته نیکي وکړئ، ځکه چې نیکي بدي له منځه وړي او د پاک پروردګار د رضا لامل کیږي. یو بل سره مینه وکړئ، یو بل سره ښه د اسلام په چوکاټ کې هغه رقم چې اسلام مونږ ته راښیي، هغه رقم چې د شریعت او د قانون مطابق ده، اسلامي قانون، همغه رقم ژوند تیر کړئ. نور د خلکو تاویلو مایویلو پسې مه ګرځېږئ، کبر او غرور مه کوئ او ځان مو پر خپل پاک پروردګار باندې وسپارئ. انشاءالله چې په دنیا او آخرت کې به مو بریا په برخه وي.